13 अगस्त 2024 के په मीनार पाकिस्तान کې و عجیبه پیښه وشوه. بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان دوره وکړه. نو بابای قوم فرمایي چې نن د ازادۍ شپه دی خو مینار پاکستان کې هیڅ قسم ته جشن نشته ولس هم نشته ولې دا دومره خاموشي دی؟ په دې ځای کې خو زیاته خوشحالي پکار دی. د دې څه وجه دی؟ په هغه وخت کې بابای قوم طرف ته څوک راځي. زه تاسو نه پیژنم، تاسو څوک یئ؟ نو د سلوټ کولو د پسه هغه وایي زه ستاسو پاکستان یم بابای قوم، تاسو ما نه پیژنئ، زه ستاسو پاکستان یم. نه دا نشي کېدی، ما خو ته په دې حال کې دې ته نه ورکړې. ته خو ډیر زیات کمزورې او ډیر زیات زخمی لګې. هاو بابای قوم، زه هم ډیر خوشاله وم چې کله اسلامي جمهوریه پاکستان نوم ماته راکړلی شو. خو دې خلکو زه 2 ټوټې کړم او زه یې بالکل ضعیف کړم. خو دې ته شرم نه ورځي او دې په ما باندې بیا هم رحم نه کوي. کله په فاټه کې جګړې، کله بم چاودنې، کله دھرنې، کله جلوسونه، کله د چا په نوم بغاوت، کله د چا په نوم جګړې، کله یو رنګه تماشا او کله بل رنګه تماشا. دې ټولو حالتونو زما سینه زخمی کړه او زه ډیر زیات کمزورې کړم. زه د ستا په مخ کې نشم ودرېدی، زه تا په مخ کې سر نشم اوچتولی. ودرېږه او ما ته وګوره، ته سر مه ټیټوه. لږ ټیم پس هلته کې خلک د محمد علي جناح لیدلو ته راټول شي او پاکستان هم هلته ولاړ وي. نو بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح وایي ما تاسو ته پاکستان په تحفه کې درکړی و، خو تاسو د دې قدر ونه کړو. تاسو دا په منځ باندې 2 ټوټې کړو. هندوستان، افغانستان او بنگلادیش او نور بشمار ملکونه تاسو ټولو نه مخکې شول او تاسو ټولو نه وروسته پاتې شو. که ما ته پته وی چې تاسو دومره لالچي او بیکاره خلک یې نو هیڅکله به ما تاسو ته دومره سخت محنت نه وی کړی. بل ځل به زه یوازې نه بلکې علامه اقبال چې د پاکستان خوب یې لیدلی و هغه به م ځان سره راولم. زه تاسو ته د 1 کال وخت درکوم، خپله قبله سمه کوئ، متحد شئ او د یو بل سره مرسته وکئ. د پاکستان په جوړولو کې، د خپل ورک شوي وقار ترلاسه کولو کې یو بل سره مرسته وکړئ. زه امید لرم کله چې بل ځل راشم نو په خوشحالۍ سره و دلته نه واپس ځم. مخکې ما تاسو ته پاکستان ډالې کړی و، خو اوس زه په تاسو باندې یقین نشم کولی. اوس زه پاکستان تاسو سره خپل امانت په تور پرېږدم او زه خپل امانت صحیح سلامت واپس غواړم. ګرانو لیدونکو، که دا واقعه واقعي وشي او چرته بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان دوره وکړي، نو آیا موږ د هغې مخکې خپل سر اوچتولی شو؟ یوازې صرف جھنډې اوچتولو سره او په ژبه باندې یو بل سره د پاکستان په سر جنگ کولو سره هیڅ هم نه کیږي. د پاکستان لپاره، د پاکستان د ترقۍ دپاره محنت وکړئ، صرف اور صرف د پاکستان د خاطره. تاسو ټولو ته د 14 اګست ورځ ډیره مبارک شه. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.